جی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې غلنۍ سی اف سی سنټر کې موږ موجودي دلته به د خلکو نه اورو چې دوی څه وایي نو دلته کم د ماشومانو کم مشکلات چې دي کم د ایس او پي چې نظر انداز کېږي د کرونا هغه دغه پیدا کېږي دلته د اوبو مشکلات دي دلته ګرمي ده نو د دوی نه به پوښتنې کوو چې دوی څه وایي. داسې حساب دی دلته رشوت باندې کم کار چلیږي هغه چلیږي او سپارښت باندې او موږ دا کم چې بغیر سپارښه دي هغه ناست دي رول هغوی کار نه کېږي او سپارښ والا کار کېږي نو اوس موږ نن درېیمه ورځ ده چې راغلي ځو او بېرته ځو خرچې کوو او پیسې او کارت نه میلاویږي نمبر نه راځي بنار او پتند او په لوږه ناست دي او کاته ټوله د سپارښت چلو د سپارښت باندې کار چلو دی داسې د بېسري سړي کار پکې بیخي نه کېږي. غازبیګ حلیمزو نه راغلی یم خو پیل ورته دا ریکویسټ کوم موږ انتظامیه ته چې دلته موږ ته څلور دغه لګېدلي دي ډیټا انټرپریټر دپاره چې موږ ډیټا اخلي نه څلور سیسټم موږ ته لګېدلي دي په کار دا ده که نه چې احساس پروګرام کوي هرې حلقې ته هر خپل ځای ته دی لکه لاړ شي او هلته دې ډیټا واخیستل شي نو دلته موږ سره دا رش کم شي او تکلیف نه خلک بېغمه شي. په کار دا چې دلته هم انتظامیه شته دی هغو لږ تپوس وکړي که نه چې دلته څلور دغه لګېدلي دي سیسټم یې لګېدلي دي نو را دي شي دا حال دی ګوري د ماشومانو حال دی ګوري. لومبیا خو دلته یو قطار جوړ کړو یو خو د قطارونو سیستم ټول بې ترتیبه دی قطار مطار نشته دی به چې کوم وروسته راځي ګډوډ یې ورته نه کوي اوس یې سیستم بند کړی دی وایي چې تاسو ټول واپس کورونو ته لاړ شئ ستاسو کار نه کېږي موږ ته کله وایي چې تاسو ته چې کومه دی موږ په تحصیلي صاحبو ته بېله نادره مقرر کړې دلته به د پیر په ورځ کېږي او د ګل په ورځ به کېږي درېیمه ورځ ده چې موږ دلته راغلي یو او اوس یې راته واپس وایي چې تاسو واپس لاړ شئ سیستم چې کومه دی موږ بند کړلو دا بې ترتیبي ده. تکلیف خو موږ ته دا دی زما کارت چې کومه دی د کرونا نه مخکې سار شوی دی زما نن درېیمه ورځ د ځم راځم او تش کارت او ما ته نه میلاویږي چې ورننه وځم نو دومره خو تکلیف دی نو دغه باره کې بس تاسو داسې یو کار وکړئ چې د تکلیف ختم شي. راغلي دلته نن درېیمه څلورمه ورځ ده او په ناره نوره باندې ماشومان هم دي او ماشومان پکې مریم او دا جد دې ښځو جوړ کړی دی چې دا ترتیب باندې شي او دا ایسته خپل حق ورکړي که نه ورکړي ایسته دې مکمل بند کړي چې دا اړه خو نه خوري که نه کم د ماشومانو پروګرام دی د دې هر یو کار بې ترتیبه دی زنانه راغلي دي ماشومان وسره دي نن درېیمه او څلورمه ورځ باندې راځي د لکړو او د محمدګټ او د دغه نه راځي او هغه همداسې خواخواران بېرته ځي ټول په رشوت باندې کار شروع دی او د رشوت کار دی که څوک رشوت ورکوي خو هغوی دننه کېږي نور بار ولاړي. مهرباني دې وکړي چې د دې دپاره د داسې خلک مقرر شي چې هغه د دې مخنیوی وکړي او د خلک په صحیح ترتیب باندې ننوځي او روځي او دا پیسې میلاویږي یا د دا پیسې چوربند کړي د ماشومانو چې دا مخلوق دلته نه راځي مخلوق ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سی اف سی چې کوم پروګرام دی د ماشومانو نو دې کې یو ترتیب دا جوړ شوی دی دا تحصیل وایز بیل کړی به تحصیل وایز کې به په قام وایز بیل شوی دی چې کوم حلیمزي دی مثال نو دلته د بې ترتیبي چې کوم دی دا رش چې کوم دی دا دغه وجه ده چې کوم قام دلته مثال نن کوي دلته ولیبې که او راغلي د ټولې ضلعې نه خلک نو د هغې د وجې رش جوړ شوی دی بل ته دوی چې کوم کاونټرې دي نو دلته دوی دوه کاونټرې اوس کولاو کړي دي نو په کار ده چې بیا د کاونټرې زیاتې کې یا د خلک چې کوم دی یو څو ورځې سخته دي تېره کړي په 51 کې هم چالو کېږي په ساپو کې الریډي چالو شوی دی نو زه وایم چې د خلک د خپل ورځې ته انتظار وکړي مسله نشته مسله د رش د وجې ده. جی لکه تاسو چې څنګه د دوی خبرې واورېدلې چې دلته موږ نن دویمه ورځ ده درېیمه ورځ ده د لرې ځایونو نه راځو او دلته بې نمبري ده سپارښت دی رشوت دی خو په کار دا د حکومتي واکمندو له چې داسې یو سی اف سی دومره غټ سنټر دی چې په کار ده چې هغه ته تحصیل وایز ډیټا وکړي تحصیل وایز څه تمانې وکړي که نه نو دلته به د ډېرو زیاتو ماشومانو ته دا تکلیف ذمواري به په چا مانیږي.